د مالیاتي تحویلۍ د مرحلو طی کول. د افغانستان مالیاتي نظام د ځان ارزونې یا اظهار خودي نظام دی چې پکې یو مالیه ورکوونکی خپل عواید، لګښتونه او مالیه په خپله خوښه ټاکي. د مالیې وزارت له لورې مالیه ورکوونکي ته د فعالیت د جواز د ترلاسه کولو سره سم د مالیه ورکوونکي د پیژندنې لپاره یوه ځانګړې 10 رقمیزه شمیره ورکول کیږي چې د مالیه ورکوونکي د پیژندنې د شمیرې یا TIN په نوم یادیږي او د مالیاتي ادارو لخوا د همدې شمیرې پر اساس مالیه ورکوونکی پیژندل کیږي. له دې شمیرې څخه په ګټې اخیستنې مالیه ورکوونکي ته په ای-فایلینګ سیستم کې یوزر جوړیږي چې د همدې یوزر له لارې خپل عواید او لګښتونه په اظهارنامه کې ثبتوي او محاسبه شوې مالیه د مالیې وزارت بانکي حساب ته د افغانستان بانک په یوې نږدې څانګه کې تحویلوي. د دې لپاره چې په افغانستان کې له مالیې ورکوونکو څخه په شفاف ډول مالیات ترلاسه شي، د مالیاتو د تحصیل 3 مرحلې شتون لري چې له ابتدایي سنجش، تحلیل خطر او بررسۍ څخه عبارت دي. ابتدایي سنجش: د ابتدایي تحقق د تصدیق د ترلاسه کولو په موخه مالیه ورکوونکی یعنی د نهاد رئیس، مرستیال، قانوني استازی او یا هم مالیاتي محاسب د کلنۍ اظهارنامې له وړاندې کولو وروسته له خپلو ټولو مالي، مالیاتي او حمایوي اسنادو سره د خپل نهاد د مالیاتي تصفیې په موخه اړوندې مالیاتي ادارې ته مراجعه کوي. د مالیه ورکوونکي دوسیه لومړی د اړوند ګروپ آمر ته ځي. نوموړی آمر یې د سکتاس سیسټم له لارې د مربوطه سکتور عمومي مدیر ته انتقالوي. مدیر صاحب د اسنادو تر کتلو وروسته دوسیې ته د دوسیې مسؤل یعنی کیس منیجر ټاکي. د دوسیې مسؤل د مالیه ورکوونکي لخوا وړاندې سوې اظهارنامه د محاسبې په لحاظ ارزیابي کوي. د اسنادو د بشپړوالي ډاډ ترلاسه کوي. که چیرې دوسیه نیمګړې وي د بشپړولو لارښوونه ورته کوي. د دوسیې تر بشپړولو وروسته په اسنادو کې ذکر شوي ارقام له سیسټم سره پرتله کوي. که چیرې اظهارنامه د اسنادو سره مطابقت ولري په سیسټم کې درج او سنجش ورته کوي. تر سنجش وروسته لومړنی تحقق چاپوي او بیرته یې له دوسیې سره مدیر ته راجع کوي. مدیر صاحب فزیکي اسناد او په سیسټم کې رسیدلي معلومات سره پرتله کوي. د مالیې د تحویلۍ د ډاډ د ترلاسه کولو وروسته د ظاهري کتمان د نشتون په صورت کې تحقق لاسلیک کوي او دوسیه امیر او رئیس صاحب ته انتقالوي. رئیس صاحب دوسیه امضا او اداري امریت ته د صادرېدو او ساتلو په موخه راجع کوي. په اداري امریت کې دوسیه ثبت او ارشیف ته راجع کیږي. په ارشیف کې تر ثبت کېدو وروسته د ابتدایي تصفیې مکتوب 3 مراجعو یعنی د جواز صادرونکي ادارې، د تنفیذ او مالیاتي اطاعت پذیرۍ ریاست او مالیه ورکوونکي ته صادریږي. دوسیه د دوسیې مسؤل ته په ای-فایلینګ سیسټم کې د ثبت لپاره سپارل کیږي. د ابتدایي سنجش مرحله همدلته پای ته رسیږي او مالیه ورکوونکی کولی شي چې د ابتدایي تصفیې د مکتوب په درلودلو سره خپل کاري جواز تمدید او د فعالیت اړوند قانوني چارې ترسره کړي. تحلیل خطر: کله چې د ابتدایي سنجش پروسه پای ته ورسیږي، د سیسټم له لارې ځینې دوسیې تحلیل خطر پروسې ته راجع کیږي. د تحلیل خطر په مرحله کې د مالیاتي کتمان څخه د مخنیوي په موخه دوسیه ارزیابي کیږي. د تحلیل خطر کارپوهان د سکتاس سیسټم څخه یوه دوسیه انتخابوي او د خطر اندازې د بیلابیلو معیارونو لکه فعالیت او عدم فعالیت، په بازار کې د سکتور اهمیت او جریان، د 3 وروستیو کلونو د فروشاتو، عوایدو او مالیې مقایسه او داسې نورو معیارونو په نظر کې نیولو سره سنجوي او دوسیې ته د سکتاس سیسټم له لارې نمرې ورکوي. هر هغه دوسیه چې 10 او یا ډېرې نمرې واخلي د مالیاتي کتمان څخه د مخنیوي په موخه بررسۍ ته معرفي کیږي. 3. بررسي: په مرکز کې د بررسۍ ریاست او په ولایتونو کې د بررسۍ امریتونه د مالیه ورکوونکو د اظهارنامو یا مالی راپورونو د اصلاح او تعدیل صلاحیت لري. بررسۍ ته دوسیې په 2 ډوله راځي. هغه سکتورونه چې د بررسۍ د اجرااتو طرز العمل مطابق یې د بررسۍ معیارونه پوره کړي وي، دوسیې یې هر کال په مستقیم ډول، او هغه دوسیې چې د تحلیل خطر پروسې پر مهال یې 10 او یا لوړې نمرې ترلاسه کړي وي، د تحلیل خطر له لورې بررسۍ ته معرفي کیږي. د بررسۍ لپاره انتخاب شوي دوسیه لومړی د بررسۍ ریاست اداري امریت ته لیږل کیږي. له هغه ځایه د اړوند سکتور امریت ته استول کیږي. آمر د دوسیې لپاره په سکتاس سیسټم کې قضیه ایجادوي.
د بررسۍ لپاره مشخص هیئت ټاکي او دوسیه ورته سپاري. مشخص هیئت اړوند شرکت ته اطلاعیه صادروي چې د بررسۍ نیټه او نوعیت پکې روښانه شوی وي. د مالیه ورکوونکي شرکت رئیس، مرستیال، قانوني استازی او یا هم مالیاتي محاسب د بررسۍ ریاست ته غوښتل کیږي او د بررسۍ اطلاعیه ورسره شریکیږي. د اطلاعیې تر سپارلو وروسته کوچني شرکتونه یعنی هغه شرکتونه چې کلني ناخالص عواید یې تر 50 میلیونه افغانیو کم وي 10 ورځې. متوسط شرکتونه یعنی هغه شرکتونه چې کلني ناخالص عواید یې له 50 تر 150 میلیونه افغانیو وي 20 ورځې. او لوی شرکتونه یعنی هغه شرکتونه چې کلني ناخالص عواید یې تر 150 میلیونه افغانیو زیات وي 10 ورځې وخت لري ترڅو په خپلو اظهارنامو کې تغییرات راوړي. د اطلاعیې د وخت له پای ته رسیدو سره سم د بررسۍ هیئت د بررسۍ پروسه پیلوي. موظف هیئت شرکت ته د یاد ریاست د استازو د معرفت مکتوب او معلوماتي استلامونه صادروي. د استلامونو تر ځوابولو او د بررسۍ هیئت له لوري د معلوماتو د راټولولو وروسته د تحلیل او تجزیې برخه پیلیږي چې په پایله کې د بررسۍ هیئت یوه مسوده ترتیبوي. د بررسۍ هیئت له مالیه ورکوونکي سره جلسه دایروي چې پکې ترتیب شوې مسوده له مالیه ورکوونکي سره شریکیږي او د مالیه ورکوونکي دلایل هم اوریدل کیږي. د قناعت وړ دلایلو پر بنسټ ممکن د بررسۍ په پایله کې تغییرات رامنځته سي. تر جلسې وروسته د بررسۍ هیئت د بررسۍ وروستۍ نتیجه ترتیبوي. د اړوند امیر او رئیس تر تایید وروسته یې له مالیه ورکوونکي سره شریکوي. مالیه ورکوونکی کتمان سوې مالیه د عوایدو د بررسۍ ریاست بانکي حساب ته تحویلوي او بانکي عوایز د بررسۍ هیئت ته سپاري چې د مالیه ورکوونکي مالیاتي مکلفیت هم دلته پای ته رسیږي.